افغان سنگکارا یا هم حشمت الله شهیدي د منډو ماشین راځي چې در معرفي کو ملګرو چې د څوک د کوم ځای د چیرته زګیدل دی او د افغانستان پر ګټه څه کړی دي په همدغه ویډیو کې بشپړ معلومات درکو. هیله د ملګرو دغه ویډیو تر پایه سره وګورئ. زموږ یاران ټي وي یعنی وای ټي کرکټ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. کینلاسي توپوهونکی حشمت الله شهیدي د هیواد په لوګر ولایت کې په 1994 میلادي کال د نومبر میاشتې په 4مه نیټه زیږیدلی دی. عمر یې اوس 25 کاله دی او د فارمټ په سیالیو کې د افغان ملي لوبډلې یو کلیدي لوبغاړی دی. حشمت تر اوسه د افغان ملي لوبډلې لپاره کومه شلاوریزه نړیواله سیالي نه ده ترسره کړې او لومړنۍ نړیواله ورځنۍ لوبه یې په 2014 کال کې د کینیا پر وړاندې او لومړنۍ ټیسټ سیالي د هند ملي لوبډلې پر وړاندې په 2013 کال کې ترسره کړه. حشمت الله شهیدي له ملي لوبډلې د افغان 19 کلنو څخه د کوم عمره ځوانو لوبډلې امونی هنګانو لوبډلې بندي امیر خمرانو لوبډلې او په افغانستان سوداګریز لیگ کې له ننګرهار لوبډلې سره لوبېدلی دی. شهیدي د اوږدې پاڼې لوبولو وړتیا لري او له همدې کبله افغان چټک توپوهونکي محمد شهزاد، حضرت العزازي، محمد نبي او نجیب زدران خوښ وي چې له ده سره یو ځای توپوهنه وکړي. د شهیدي یو ورځنۍ سیالی حشمت الله شهیدي په 22.21 اوسط سره په 40 یو ورځنیو سیالیو کې ټول 1063 منډې جوړې کړې دي. نوموړي 9 ځلې 50 ترلاسه کړې او 7 ځلې له لوبغالي نه سوځېدلی وتلی او په یوه سیالۍ کې د 90 منډو ترسره کول تر ټولو غوره لوبه ده. شهیدي په 2 یو ورځنیو سیالیو کې توپ واچونه هم ترسره کړې خو کوم لوبغاړی نه دی آوټ کړی او د اړتیا په وخت کې په ښي لاس اپ بریک توپ واچونه کولی شي. د شهیدي د توپوهنې په اړه کرکباز ویبپاڼې لیکلي د شهیدي توپوهنې سټرایک ریټ او د اندېښنې وړ دی خو که هڅه وکړي او سټرایک ریټ لږ لوړ کړي نو د ده د ښې توپوهنې پر مټ به افغان ملي لوبډله د نړۍ قوي ترینه لوبډله شمیر شي. د حشمت الله شهیدي ټیسټ کرکټ حشمت الله شهیدي په 3 ټیسټ لوبو کې په 42 اوسط سره 196 منډې کړې چې تر ټولو غوره لوبه یې د 160 منډو جوړول دي. توپ اچونه یې په کومه سیالۍ کې نه ده ترسره کړې. په ټیسټ سیالیو کې افغان لوبډلې یې تازه په درشل قدم ایښی د حشمت الله شهیدي غوندې لوبغاړو ته ډیره ښه زمینه ده او که نوموړی پر خپل کرکټ د غوره لاسته راوړنو هیله لري نو د ټیسټ کرکټ د هیلې پوره کولی شي. فرست کلاس سیالی حشمت الله شهیدي په 14 فرست کلاس سیالیو کې د 4 سیلیزو او 450 پر مټ 1133 منډې جوړې کړې دي. په یوه سیالۍ کې د 133 منډو جوړول د شهیدي تر ټولو ښه توپوهنه ده او په توپ اچونه کې په فرست کلاس سیالیو کې 11 لوبغاړي آوټ کړي دي چې تر ټولو غوره توپ اچونه د 33 منډو په ورکړې د 2 لوبغاړو سوځول دي. حشمت الله شهیدي په نړیوال جام او نورو نړیوالو سیالیو کې په ډیرو سختو حالاتو کې ډیرې ښې سیالۍ ترسره کړي او د ډیرو هیوادوالو مینه یې خپله کړې ده. نوموړی د پراخې حوصلې او ځیرکې لوبې له کبله په خپلو مینوالو کې په افغان سنګکاره باندې شهرت لري.